لاره د لار د اتلانو که ژوند د ملت غواړي نو تېرېږي به له ځان. ګرانو حاضرینو، په دې برخه کې زه محترم وارث شاعر شاهین سادات صاحب څخه هیله کوم چې سټیج په سر راشي. نورو کړي سپینې جامې جوړې د کفن دپاره، افغانان ټول په وینو سره و بې کفنه لاړل. خیرات کې خپلواکي وایه چا چاته د ورکړې، ګټل شي ازادي د مال او وخت او سر په زیان. ټول ژوند یوه لمحه ده داسې تېر شي لکه باد، که زر کاله غلام وي که یوه ورځ وي خان. ژوند وکړه د زمري په څېر عقاب شه د وختونو، چې ژوند د غلامه وي د غلام به وي څه شان. په زور چې غلامان شي ازادي به احمر اخلي، فکري غلام به نه کړي څوک خپلواکه یو انسان. منبر یې درنه ونیو د وحشت غږ ترې راوځي، منبر یې درنه ونیو د وحشت غږ ترې راوځي. وحشیان دي شیطانان دي ټول د خاورې دښمنان، همدغو بې ضمیریو پنجاب ته سملوري تیارو د جهالت کې ساتلي افغانان. چې خویندې میندې زموږ د پنجابي خپو کې راغورځي، توبه له دې جهاده ورکړه دا رنګ بې ضمیره مسلمان. دا خاوره کجو غواړي احمد غواړي خوشحال غواړي، دا خاوره کجو غواړي احمد غواړي خوشحال غواړي. منظور روح د میرویس دی ژوندی شوی دی امان، شتون دی که بلوچ دی که تاجک دی که ازبک که هزاره دی، ژغوري به او ګټي به دا لوی کور افغانستان. خیرات کې خپلواکي وایه چا چا د ورکړې، سر غواړي ازادي او قرباني لکه عارف لکه عثمان لکه ارمان. لوی زړه غواړي لوی فکر حوصله هم لویه غواړي، هیڅوک نه دي رسېدلي یوه شیبه کې تر اسمان. ځان وپوښته چې څه کوم ما څه وکړل وطن ته، ځان وپوښته چې څه کوم ما څه وکړل وطن ته. کور نه جوړوي ستا روس امریکا او انګریزان. زمونږ د کار سړي په کار دي څو د سر سړي په کار دي، نه ډارن او نه خودخوا نه جاهل نه حریصان. جنگ د مغز ګټل په کار دی، بیا د تورې جنگ آسان دی. چا ګټلی جنگ بې فکره بې قلمه په میدان. پرګنې ټولول غواړي کور په کور ګرځېدل غواړي، چې شعور افغاني شي بیا به مات کړي هر شیطان. د امان او د منظور لاره د لار د اتلانو قربانۍ تک حاضر یې اشنا مه خلاصوه تشو مه بولالو باندې ځان. نړۍ مننه.